الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم أو كچريي تاسو في ريب فشكي مما نزلنا فهغي سباني چه نازل کړي دي مونږه على عبدنا په بنده خپل بانی فأتو نفسرات للوکی یعنی راوړی بسورت یو سورت من مثله فمثل لدي قرآن ودعو او راوبلی شهداءکم گواهان خپل من دون الله ما سوا د الله رب العالمین ان کنتم صادقین کچریی تاسو رښتونی دا مخکې چې کوم بیان وشو نو دا توحید د ربوبیت یا معرفت د الله رب العالمین باندې عقلی دلایل بیان شو. وس چې کوم دی د قرآن کریم صدق او د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم صدق او رښتینولي چې دی نو هغه بیانوي. یو خبره دلته کې دا ده چې مخکې چې کم بیان شو نو دا توحید دی او وس چې کم بیانیږي نو دا قرآن او رسالت دی. نو عقیده کې هم عقایدو کې هم توحید او رسالت او کتاب دا د یو بل پسې لګېدلی دي او دا هغه هم د عقایدو بحث دی او دا هم بحث د عقایدو دی. د صورت سره د دې مناسبت د دې آیت دا دی چې قرآن مونږ ویلو چې دا هدل للمتقین دی. نو چې کله قرآن هدل للمتقین دی نو د قرآن رښتینولي بیانول چې دی نو دا لازمی دی چې قرآن کریم دا برښتونی یو چرته په دې کې شک پیدا نشي چې الله رب العالمین دی نو دا کلام د چا دی دا د الله رب العالمین دی. او وان کنتم فی ریب وان کې دا ان چې دی دا د شک د پاره استعمالیږي او دلته ویلی شو چې ان کنتم فی ریب کچریی تاسو په شک کې نو دا ان شکی ولی راوړو. وس دا مشرکین چې کم دی نو دا خو یقیني په شک کې په دې خبره کې خو شک چې دی نو هغه نشته دی چې مشرکینو د قرآن کریم په باره کې شک کولو. وس د دوی دا شک صحیح دی او که نه دی خو شکی وو. نو دلته وی دا ان د دې دپاره راوړو چې الله رب العالمین ډېر ښکلي دلایل چې دی نو هغه بیان کړي دي. نو د دې دلایلو په موجودګۍ کې د دوی دا شک چې دی نو دا ریب چې دی دا داسې دی چې د عدم ریب په شان دی یعنی دا شکي داسې دی چې د شک د نشوالي په شان دی چې کله دومره ښکلي دلایل چې دی هغه بیان کړلی شو نو اوس دلته د دوی دا شک چې دی دا د شک کار نه کوي. خو دا شک ځکه دی چې دوی د هدایت ته جوړ نه دی نو شک یې جوړ کړی دی. نو د وان چې دی دا دلته د شک دپاره داسې دی وان کنتم او دا کنتم کچریی تاسو نو دا کنتم ولی راوړو. نو کنتم کې معنی دا پرته ده او دا خبره پرته ده چې وس مخلوق او خلق چې دی نو دا عاجزه کوي. خلق عاجزه کوي د خلقو هغه تعجز او عاجزي چې دی نو هغه ښکاره کوي او هغه عاجزي دا ده چې مخکې به د هغې بیان راشي. فی ریب د ریب اوله کې چې دی نو هغه تذکرت شوي د لا ریب فیه کې. خو دومره به صرف ووایو چې مفسرین وی ریب او شک هغې شک ته وی چې یو څیز باره کې د سړي ګماني یو ګماني یي خو دا ګمان چې دی نو حقیقتا صحیح نه وي بلکې حقیقت بل طرف ته یو ګمان یو طرف ته نو دې ته ریب وایي. مما نزلنا په هغې څه باندې چې هغه نازل کړي دي مونږه. نو دا مما کې ما چې دی نو دا دپاره د قرآن کریم دی یعنی قرآن کریم یادی. احادیث مبارکه دلته چې دی نو هغه تی مراد نه دي ځکه چې دا تعجز او چې انسانان عاجز دي نو دا قرآن کریم نه عاجز دي. د احادیثو نه په هغې کې دا ماده چې دی هغه نشته. نزلنا چې دی نو دا نازلېدلو ته راکوزېدلو ته وایي خو نزلنا هغې نازلېدلو ته وایي چې لږ لږ نازلېدل. دا قرآن کریم په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې لږ لږ نازل شوی دی
نو د دې د وجې نه نزلنا خو قرآن کریم کې انزلنا هم راغلی دی، یعنی په یو ځای باندې نازلېدل. نو الله رب العالمین دا دواړه خبرې په قرآن مجید باره کې ذکر کوي. نو قرآن مجید د لوح محفوظ نه ولني اسمان ته په یو ځل باندې نازل شوی دی، او بیا د اسماني اول اسمان نه په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې لږ لږ په خپل خپل ټیم باندې نازل شوی دی. نو دا نزلنا هم ټیک دی او انزلنا هم چې دی دا دواړه د قرآن مجید دپاره ټیک راځي. که انزلنا شي نو هغه یو ځای نازلېدل به تي مراد وي، او که نزلنا شي نو بیا به تي صحیح دا لږ لږ نازلېدل دنیا ته چې دی نو دا به تي مرادي. وانزل علی عبدنا په بنده خپل باندې. اوس دلته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نومې وانغېستو یا بل یو خطاب وانغېستو، بلکې څه وی په بنده خپل باندې. نو یو خو د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم دا خبره یقیني شو چې هغه انسان دی او د الله رب العالمین عبادت کوونکی دی. دویمه خبره پکې دا ده چې د عبدنا الله رب العالمین چې چا د خپل بنده ووایي نو دا ډېر لوی صفت دی او دا ډېر لویه خبره ده د الله رب العالمین بنده جوړېدل. دا خو ډېره لویه خبره ده. الله دې موږ د انسانانو د الله نه علاوه د نورو څیزونو د بندګۍ نه زموږ حفاظت وکړي. نو د الله بندګي ډېر لوی څیز دی، ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دپاره عبدنا چې دی هغه استعمال کو. بله خبره دا کیږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه دی چې هغه په طریقه د کمال باندې د الله رب العالمین بندگی کړې ده. د الله بندگی چې څنګه پکار ده نو په هغې کې هغه کمال ته رسېدلی، ډېر په ښایسته طریقې سره چې داسې څوک کولی شي بندگی. نو ځکه ورته الله رب العالمین علی عبدنا ووی، خپل بندی ورته ځکه ووی چې هغه داسې عبادت او داسې بندگی د الله رب العالمین کړې ده چې دا یو مثال دی. او مخکې مونږ ویلو نو په تفصیل کې به نځو، خو د الله د رسول په انسانانو کې راتلل، انسان راتلل او د انسانانو مطابق ژوند تېرېدل، په دې کې ډېر زیات خیرونه دي، په دې کې ډېر زیات خیرونه او پیدې دي. که داسې نه وی نو ملایکو که خطاب پیغام راوړی هم وي خو دونه د انسانانو په ژبه نه پوهېدل او د انسانانو به ډېرې زیاتې بهانې بیا جوړولې د دې دپاره، ډېرې بهانې به یې جوړولې چې دا بانه ده او دا چې دی نو دا څه دي، دا بانې دي. نو قرآن کریم الله رب العالمین راولېږل او په بنده خپل باندې. نو دا آیت چې دی په دې کې صدق د څه دی، د قرآن مجید او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باره کې دا بیانېږي. اوس کله چې قرآن مجید بیانېږي او دین بیانېږي نو د دې معلم او استاذ چې دی هغه څوک دی د عبادتونو علی عبدنا په بنده خپل. نو د عبادتونو استاذ څوک دی، معلم څوک دی؟ معلم چې دی نو هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی. نو چې کله توحید بیانېږي، د قرآن تذکره کیږي او دا معلم تذکره د رښتینولۍ ونه شي او د هغه په خبره کې شک پاتې شي، نو سبا له به عبادات چې دی دا به څه شي، دا به ګډوډ شي، عبادات به څه شي، ګډوډ به شي. پرون یوه خبره مونږ کړې وه نو دې ځای نه دام شو چې علی عبدنا یعنی په بنده خپل باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله د الله څه دی، بنده دی او عبادت کوونکی دی. نو دلته ورته مفسرین معلم وایي چې یعنی د معلم د صدق تذکره. نو څومره عبادات چې دا چا لکېږي، الله رب العالمین لکېږي، رسول الله له پکې خصوصي عبادات نشته دی. د هغه عبادت خو چې دی وکړو خو د الله نه سیټ ته لاړی، بل طرف ته لاړی. نو دا معلم د عباداتو دی. څومره عبادات چې ښودلی دی د دې ټولو څه دی، استاذ دی. لکه اوس مونږ ته د مانځه حکم دی خو بیا دا طریقه د استاذ نه بغیر معلومېده، دا خو استاذ وښودل، که دا استاذ نه وی نو څنګه به معلومو. د روژې دا داسې طریقه بیا معلومېدله، د حج دا داسې طریقه معلومېدله، د عمرې دا داسې معلومېدل، داسې پسې زه لکه دا ټول دین د معاملات او عبادات او معاشرت او ګټه تاوان او غم خادي او دا خبرو باندې څوک چېرته پوهېدل. د معلم نه بغیر عبادتونه چې دي دا نامکمله وو. نو ځکه د معلم د رښتینولۍ دپاره دا آیت چې دی هغه څه شو، هغه نازل کړلی شو. او د قرآن کریم رښتینولي چې ده او د دې اعجاز او معجزه ګرځېدل د الله رب العالمین ګرځولی دی. اوس د قرآن کریم د دې د رښتینولۍ ډېرې زیاتې خبرې، د قرآن کریم د رښتینولۍ ډېرې زیاتې خبرې دي. ګوره د قرآن د نازلېدلو د څه د پاسه 1400 کاله وشو، لکه موږ به داسې ووایو چې 1500 کاله وشو. الله رب العالمین انسانان عجزه کړي دي دا کم پیغام چې په دې آیت کې دی.
او تر نن پورې په انسانانو کې څوک را پیدا نشو چې د قرآن کریم مقابله وکړي تر نن پورې څوک را پیدا نشو دومره انسانان راله تکړه تکړه خو د قرآن مقابله نشي کولی ډیرو خلکو کوشش چې دی نو هغه کړی دی لکه مسلم کذاب هغه واقعه کې مونږ تفصیل ویلی خو چې صرف تاسو ته در یاد شي نو هغه څه جوړ کړی نو هغه به څه وی هغه به ټولې داسې خبرې کولی چې ماشومانو به م خاندله هغه به وی ښځه ده او ښځه وړه غږي د وړو نه په تنور کې ډوډۍ پخوي او ډوډۍ چې راوړي غټې غټې نوڼۍ ترې کوي او په کاسه کې یې ماتې کړي نو لکه د ماشومانو د خندا او چیندخه ده او په اوبو کې ده او راوخته او چیندخه اوبه نه څښا کوي او د چا نه اوبه نه منې کوي دا د هغه څه دا به وی چې دا په ما باندې آیاتونه نازل شوي دي نو دا ټولې خبرې چې کمې وکتلی شي اوس د تفصیل وخت نه دی نو هغه څه دي ټولې د خندا وي نو د قرآن مقابله چا نه ده کړې شوي یو سړی و عبدالله ابن مقفل په نوم باندې هغه کوشش کړو چې زه د قرآن مقابله کوم تکړه سړی په عربو کې نو کور ته ننوتلو کوشش یې کو لیکل به یې کول او بیا به یې ورانول لیکل به یې کول او بیا به یې ورانول په خپله به یې کتل چې دا عیب دی دا کمزورتیا ده دلته قافیه برابر نه ده دلته طرز برابر نه دی دلته به کې بلاغت برابر نه دی فصاحت به کې برابر نه دی ډېرې خبرې د قرآن مجید کې نو دې خبرو ته به یې کوشش کولو نو زر به هغه خبرې به یې څه کړې ورانې به یې کړې خو لنډه ده چې هغه وایي کال پس د کور نه راووتو یو آیت یې جوړ کړی چې دا به زه اوس خلکو ته ویم نو په دې کې چې بهر راووتلو وقیل یا ارض ابلعي ماءك ویا سماء اقلعي دا آیت یې واورېدو نو چې څنګه یې واورېدو ایسته خپل وشلغلو مړه دې مقابله څوک کولی شي حقیقتا مقابله د دې څوک کوي ایسته یې وشلو د کاله محنت ضایع لاړو کور ورته ناسو یو سړی راغی د کعبې ته چا لیکلي انا اعطیناک الکوثر هغه چې وکتل هغه ورته ایسته مشرک وویل لیکل ما هذا قول البشر دا خو د انسانانو کلام نه دی نو قرآن کریم دومره لوی اعجاز چې ټیم زموږ نه ډېر زر ختم شي خوند ونه کړي خو د قرآن کریم تر ننه پورې نه چا مقابله وکړلی شول کله چې هم اورې قرآن کریم به خوند درکوي یو صورت چې اورې بار بار به خوند درکوي او نوم انسان له خوند ورکوي کافرو له هم خوند ورکوي که څوک پې پوهېږي نو هله خو به خامخا خوند ورکوي چې دا څوک پې نه پوهېږي دله هم خوند ورکوي دا خلک سندرې او دا اوري د خوند دپاره اوري که نه خو یوه سندره چې څوک لس ځله واوري بیا خوند ورکوي ایسته مړه وای دا نوي وجو ختمه شوه یو نعت دی نو بیا چاله خوند ورکوي یو نظم بیا خوند ورکوي نو دا قرآن د 1500 کال نه اورېدلی کېږي او هره پیره د بل ځل نه زیات خوند کوي او چې څوک یې اوري نو بیمار ورسره ایسته ټیک کېږي ډېرې بیمارۍ تش د اورېدو سره چې دی نو هغه نو نزلنا على عبدنا قرآن کریم شو دا د معلم تذکره شو فأتو بسورت الله وته یو سورت راوړی سورت څه ته وایي دا د قرآن جدا حصې ته وایي یا چې کوم دی سورت دی ته وایي چې هغې وړوکوالی چې دی دا کم از کم 3 آیته دی اولنی سر به یامي اخر به همي دې ته سورت وایي یا سورت چې دی نو دا په معنی د چوتوالي باندې راځي نو دا سورت کې چې دی یو چوت کلام چې دی دا به پروت یا مکمل مضمون به پکې پروت یا چې کوم دی د کمال او د اتمام په معنی باندې راځي د قرآن کریم هر صورت کې یو جدا مضمون چې دی هغه پروت دی او جدا کمال چې دی هغه پکې پروت دی نو دوی له دا دعوت ورکړی شو چې بصورت مثله راوړی د دې په شان یو صورت کنه چې تاسو یې بنده جوړ کړه نه دومره جوړولی شي ته یو نشي جوړولی نو الحمدلله تر ننه پورې چا جوړ نه کړه ودعو شهداءکم راوبلی ګواهان خپل ودعو دعا چې کوم دی اواز ته هم وایي رابللو ته هم وایي او دویم دعا چې دی نو دا عبادت ته وایي چې د الله رب العالمین نه د عاجزۍ او د بندګۍ په طریقه باندې څه غوښتل دی ته څه وایي دعا وایي خو دلته د رابللو په معنی باندې دی ودعو شهداءکم راوبلی ګواهان خپل نو دې نه ګواهان هم مراد دي مشران تی هم مراد دي معبودان تی هم مراد دي او علما تی هم مراد دي یا د هغې وخت شاعران او کم د عربو پوهه خلک چې وو دا تی هم مراد دي والشهید چې دی دا څه ته وایي نو دا ګواه ته وایي دا حاضر ته وایي په قرآن کریم کې 14 معنو باندې راغلی دی خو دلته تی مراد شهداءکم نی د دوی د خپل خلک چې دا کم ذکر شو دا دی من دون الله دون چې دی دا په معنی د ښکته هم راځي او د ماسیوا هم راځي نو دلته د ماسیوا په معنی باندې دی یا د غیر الله په معنی باندې چې یعنی غیر د الله نه چې هر څوک رابلی هغه راوبله ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی